السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى په نعمتونو کې یو غټ نعمت دا دی چې د عظیم کتاب موږ لره کړی او د قرآن نازل کړی دی، او موږ یې به په هغه امت کې شمار کړی یو، په کوم امت چې دغه قرآن نازل شوی. ټول دین دغه کې پروت دی، شریعت ټول جوړ په دی باندې دی، عقیده، احکام، اخلاق، دا ټول به ته د قرآن کې ملاوي. او دا داسې کتاب دی چې د هرې زمانې او د هرې ځمکې سره برابر دی. داسې موږ نشو ویلی چې د نن سبا وخت سره دا کتاب نه لګېږي چې سره 1400 کاله مخکې نازل شوی. نه، د قیامته پورې چې څومره خلک راځي او څومره پورې د دنیايي نه دا قرآن برابر دی د هرې زمانې سره او د هرې ځمکې سره. په دې قرآن کې الله سبحانه وتعالی هدایت اچولی د انسانانو د پیریانو لپاره، هدى للناس، د خلکو لپاره هدایت دی چې هدایت ګوري هغه په دې قرآن کې ته ملاوي. په دې قرآن کې چې څه دي نه باید یو حکمت دی. الله چې په دې قرآن کې سم وایي باید حکمت، او رب العالمین حکیم ذات نه د حکمت نه بغیر خبره نه کوي. به یو سړی پوه شي یو پوه نه شي، چې پوه نه شو دغه د علم کمی دی، او چې پوه شو به د دې مبارک شي چې الله سبحانه وتعالی دې په قرآن باندې پوه کو. د قرآن ته چې ټول عمر کېني، ټول عمر، او د نوح علیه السلام عمر دی 1000 کاله، د یو روایت مطابق چې دا 1000 کاله عمر او ستم 1000 کاله نه د دې قرآن اسرار چې کوم دي، کوم حکمتونه به دي کې دی باغې به پوه نشي. خدای چې هر عالم کوشش کوي نه سنه سه حکمتونه دي غره وباسي سنه سه، او دې څوک نشته چې د قرآن د داوو کې چې د قرآن کې چې سړي او سه حکمتونه دي غو واضح کړي ما بیان کړي. ډېر دې خبرې دي چې موږ بنې پوه شو لغه حکمتونه به کې راوزي چې څومره به کې سوچ کې. نو په دې قرآن کې الله سبحانه وتعالی قصې ذکر کړي، هغه د تیر شویو امتونو قصې، او هغه دغه وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت د منافقانو قصې، او هغه دغه وخت د مؤمنانو قصې، او هغه د پیغمبرانو او د نیکانو خلکو قصې. دا واقعیت به الله سبحانه وتعالی نقل کړي دي، او غوره قصې او خوږې قصې او رښتینې قصې د رب العالمین د کتاب دي. نحن نقص عليك احسن القصص، غوره قصې، غوره خبرې، اوچته خبرې د رب العالمین د کلام دي. دا بس خلک دا خبره کوي د دعوت بغیر د قصو نه چي. د دې بزرګانو د قصې به ګوري چې یو بزرګ خوب ولیدو او یو کس د رسول صلی الله علیه وسلم روزي لورغه دا چلو شو، او قبل وی چې دنه زمونږه صحابیاق سے بوي چې دې څه واقع راغلی دا قصې وکي. موږ خول دا وایو چې دعوت چلیږي ولې دا چا ویلي چې قصه به لازم ده. د قرآن او حدیث باندې چې دعوت چلیږي ته پوښي مکو، بیا به دا خبره کې قصې کوي، په قرآن او حدیث کې قصې نشته. په قرآن کې خوږی قصې پرتی دي، په حدیثونو کې قصې پرتی دي. او مطلب دا نه چې لکه موږ په دې باندې رد کوو چې سره بالکل قصې نشي بیانولای شي. خدای کوم چې قصه ګو ملایین د غالبا دروغ وي، ځکه چې د به د هدف ته د قصې جوړي. لکه زموږ په ملک کې یو مولا مشهور دی، عقیده هم خراب په دغه خو غواز کې قصې اوري سن ویلې طارق نومې دی یره زنه په جوړه خو غواز ګر چا سره کیسټ پوری دي قصې اوري.
د اوس د هدف سره قصې کول نه دی بدیره پر لازم به قصې ګوري قرآن حدیث قصه نه اوري قصه اوري آیا به اسرایلی روایتي یا د بزرګانو اوریدلې او چانه اوریدلې د قصې اوري ولې موږ د قرآن حدیث قصې نه بیانو قرآن حدیث کې قصې شتي د دې قصو نه به فائدې انسان راوستي شي که یو کس سوالو کې چې د قصې ولې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې نازل کړي دغه ډیر جوابونه دي یا ډیر وجې دي یو څه ته به اشاره وکړي چې زموږ موضوع ده نه او دا خبر تفصیلی په اصول التفسیر کې چړل کېږي چې کله انسان د تفسیر علم کوي اصول التفسیر د تفسیر بنیادی علم نو باقي یو دا خبره کوي چې الله ولې په قرآن کې قصې نازل کړي نبی علما دا ډیر وجې بیانې چې یو څه به کې د مشهوري يهود له الله سبحانه وتعالى علم ورکړو او دغه سره علم خو عمل نو او د نصارو سره علم نو او عمل وسره نو د يهودو او مسلمانانو باندې فخر کوي چې ګور موږ ته تیر شي پیغمبرانو قصې ټولې معلومي تاسو ته یې معلومي الله سبحانه وتعالى د قصې په قرآن کې نازلې کړي نو د يهودو هغه خلی بندي شوی دي د واقعیت موږ ته راورسي بل د سوچ خبر به کېدل چې موږ ته کم ځای راورسي دا موږ ته پته نه و ذکر الله تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا دا غیب خبرې دی نه ته معلومه نه ستا قوم ته معلومه الله سبحانه وتعالى موږ ته خوري موږ ته ثبت لري چې داوود علیه السلام څخه قصه او د موسی علیه السلام څخه قصه او د عیسی علیه السلام څخه قصه او په وخت کې هونه او دې آیت کې خصفه پیغمبر ته ویلي ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبلها تا ته پته نه مطلب چې پیغمبر سره علم الغیب دا نشته کله سره علم الغیب به تر قصې معلومه ويږي یو فائدہ په دې قصو کې دا ده چې يهود ته پته ولګي چې دا خلک په حق دي ځکه چې دا قصې منګ دوی ته نه دي خولي او هو دا علم يهود یو دي قوم دي چې ګور دوی خپل طرف ته څوک نه پری يهود یو سودي بس او چې دا غوي بچی کې د قضیتي نور هغه د بهر نه څوک يهودیت ته نه پری تاسو بچرتم د يهود دي چې جمعیه وي نه چې خلکو له دعوت ورکړي يهود طرف ته نه ځکه چې هغه موږ پاک خلک یو وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه موږ د الله بچیو دا موږ پاک خلک یو نو دی پاک خلکو ته بهر نه څوک نشي راتله او نصارا چې دین هغه د خپل مذهب د خپل دین دعوت ورکړي او واضح ته سوی نه نور ټول مذهبونه ولا ورکړي سوای د يهودونه چې دوی څوک دنه نه پری نو دا قصې چې کله موږ ته معلومي شو نو دوی ته پته ورګي چې دا قوم په حق دی خود تعصب دلاسه به ایمان نه راوړي دوی فائدہ به قصو کې ده د کافر او د مشرک د ګناګار د ظالم د متکبر د پاره چې دا قصې ووري دغه امتونو نه به عبرت واخلي او په دې مسلو کې به سوچ کې نو توبه به رب العالمین ته واپس ذکر الله په قرآن کې فقصص القصص ای پیغمبر دوی د قصې وره ولې دا ورو چې مزي واخلي د زموږ ډېر خلک قصې ورې د مزو د پاره اخلي او موږ ته ډېر خلک همیشه چې موږ ته څوک ټلیفون کوي یا میسج کوي نه دغه فرمایشي شي سب د سیرت قصې بیانوا او د سیرت پلانې څه بیان کا او سیرت پلانې شی بیان کا پلانې بیان کا مزو ورکې د قصې واځي دې پر نه دي چې ته مزي واخل خپل وته ناشي او به دې قصو ته هر سړی ناشي او چې کله موږ بیا منځ ته ورکوشو او یو مسله بیان کو د قرآن او حدیث نه یو حکم بیان کو نبی ډیر خلک دي چې هغه به وته تختی چې دا مسله دا دې تکړه علم د خلک دا مسله صحیح ونه کړه او قصه ډیره خوږلې نو یا الله ته پیغمبر ته ولي چې قصه بیان او لعلهم يتفکرون د دې پر دې به سوچ وکي دې کې به سوچ کې د دې نو عبرت اخلي نو چې کوم سړی په ګډه وړي او لاري خرابې نه غره واپس یو فائدہ به قصو کې ده چې الله سبحانه وتعالى دعات ته کوم چې الله طرف ته دعوت ورکي هغه ته یو منهج خولري یو طریقې خولري چې ګور نوح عليه السلام په دعوت دي ورکو قوم متداویلو موسی عليه السلام په دعوت دي ورکو قوم متداویلو عیسی عليه السلام دعوت ورکو قوم متداویلو زکریا عليه السلام ته قوم داویلو داوود عليه السلام ته قوم داویل دا د علماو د پر یو منهج دی چې علماو په دې طریقه باندې دعوت کوي او هم صبر کوي لکه څنګه چې به تیر شي امت پیغمبرانو باندې سخت راغلي د قوم د لاس هغه به صبر کړي نه نیکان خلک خاص کر هغه نیکان خلک چې هغه دعوت ورکړي د الله دین ته هغه به لازم صبر کوي او کم داعی چې صبر نه کوي د مخ کې نشي تل د دې داعی په دنیا کې نشته خاص کر چې حق پرسي
دیسی حق پرس په دنیا کې نشتی چې هغه د حق طرف دعوت ورکوي بابا سړي څوک خبرې نه کوي لازم به هغه سنه څه خبره وکړي یا به د عزت په باره کې خبرې کوي یا به د مال په باره کې خبرې کوي یا به د جسم په باره کې خبرې کوي یا به د علم په باره کې خبرې کوي خو سنه څه په باندې د بشي به وي او د حق پرستو خلکو نشانی ده او ځکه بعض علما وایي چې کله دی دعوت ورکو او خلاف ورزي دي چې نه کول نه پوښي چې چل د بکی دی او چې کله دی دعوت ورکو دشمنان دیونه پوښي چې حق د بکی دی دغه چې حق وې دشمنو دی پیدا کیږي چې حق نه دشمن نه پیدا کیږي نو چې ته مخاندم او دته مخاندم او غته مخاندم ټول په حق دي زما دشمن به پیدا شي هیڅ زما دشمن نشي پیدا کیږي چې کله زوم چې نه ټول په حق نه دي دی په حق دي ځکه د سره د دلیل د قران د حدیث نبی به د نور خلک زما دشمنان شي کوم چې دغه کس خلاف دي به چې ګورته هغه ته به حق مونږ ته ولې په حق نه دی یو فائدہ ده درته یو فائدہ په دې قصو کې غټه فائدہ ده که بچا باندې مصیبتي سختي نو الله به راحت راولي صبر دي کوي لکه مثال کې قصه د ایوب علیه السلام الله بیان کړی دا څنګه موضوع ده غنه ده خاص اشاره لکه د مثال له ایوب علیه السلام باندې څومره سخت راغلی والله سبحانه وتعالى په اخره کې بیا هغه نعمتونه ورکړي یوسف علیه السلام دغه په جیل کې پروت سوسو کاله او په اخره کې الله د جیل نه راوېستو یونس علیه السلام د مې خېټه ته ولیدل الله سبحانه وتعالى راوېستو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه څومره سختي راغلی الله دغه سخت نه راوېستو موسی علیه السلام ته وګوره د خپل علاقې نه بهر پاتې شوی قوم سره دښمنی کړې ده خلک به ګرځېدو وجلو الله سبحانه وتعالى بچ کړي ندی کې دا زموږ د پاره یو تسلی پرته د بری قصو کې چې بری خلکو باندې سخت راغلي الله به راوېستي دي سختونه نو به تاسو کې سخت راشي نو صبر کوئ الله به تاسو مرو بس یو غټه فائدہ به دې قصو کې ده چې انجام او نتیجه در تقوادار خلکو ده او ذکر الله په قران کې والعاقبه للتقوى نتیجه دا همیشه تقوادار په حق کې ده نته د قران کولوکا او د حدیث کولوکا او د تیرشي امتونو قصې نه د پیغمبر سره د قصه رواني هغه دا چل کوي هغه دومره ظلم وکړو دا چلی وکړو په اخر کې دی چې الله د پیغمبر کامیاب کړي همیشه تقوادار سره کامیاب کیږي خو دومره دې تعدیب نه کوي وسړی د اول ورځې ځکه کامیابی غواړم دا هده ناجیز وي لکه دې څه وایي چې الله ملک کامیابی به کې وخت لګي څنګه موږ د خپل مرګرو ته دا وایو خاص کر دي دعات او علماء ته دا وایو چې دا ډېر وګدلار د دې سنې چې نن دعوت شروع کړو سبا ټول خلک چې ته نه غلاري تراړي په دې دعوت کې نه نیم سو کال نوح علی السلام تیر کړي یو څو کسان سره ایمان راوړل په دې دعوت کې یونس علی السلام د مې خېټه ته تله په دې دعوت کې موسی علی السلام چې کومه سخت تیر کړي تاسو معلومي په دې دعوت کې زکریا علیہ السلام په اړه باندې دوه ټوکړې شوی دی په دې دعوت کې یحیی علیہ السلام وجل شوی دغه په کوپړی کې خلکو شراب سکري په دې دعوت کې چې رسول صلی الله علیه وسلم ویني شوی دی زخمی شوی دی رولې دلې خلکو به کنځلي کړو وسه ویلي د دعوت سدي څه ولا خبره خونه نه ځکه الله سبحانه وتعالى د علماء مقام ډیر اوچت کړی دی ډیر اوچت خلک دی په ډېر غټ سنگر کې دی په ډېر غټ محاذ باندې لګي دا سره نه چراتله او چې کله ته عالم ولید او لګیو د الله طرف ته دعوت ورکو او لګیو خپل کوشش وکاو نو پوه شي چې د انسان په ډېر غټ محاذ باندې الله سبحانه وتعالى لګولې او الله سبحانه وتعالى ته راضي دي ځکه دې سره رسول الله الله دې درس وکړه راځي یو فائدہ به قصو کې دا د اشاره وته کو الله سبحانه وتعالى عدل به الله بیان کړی دی د ټول قصې راول د قران او د حدیث خو په یو ځکه دې څه وکړنی چې الله تعالی سره ظلم کړي خو حجتونه به قائم کړي پیغمبرانو لري کتابونه نازل کړي خبره ته خوازه کړي چې نه د مدري په اخر کې عذاب بروسه توا کړي دي ځکه الله په قران کې وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم موږ سره ظلم نه کړو ظلم نه ځان سره کړي وما ظلمونا بيذكر الله موږ سره ظلم نه کړي ولكن كانوا انفسهم يظلمون ويغزالمون د خپل ځان سره ظلم کړي په الله باندې خصوص ظلم نشي کول یو غټه فائدہ به کېدل چې مؤمنانو ته دې طرف ته اشاره ده چې اے مؤمنانو په دین باندې مضبوط اوسئ معمولی فتنې سره ګډوډ کېږئ ما نن سبا ولعیاذ بالله معمولی مال سره مونږ ګډوډ شو د خزي د لاسه چې سره ګډوډ شي د بچو د لاسه سره ګډوډ شي دې قصو کې دا خبره ده نه پرته ده چې وګوره به دې پیغمبرانو باندې څومره سختي راغلي څومره فتنې راغلي خو هغه فتنو د دین نه دي خوځولي مسنګ وړکه یو سور پارټي تر دین نه اړي یو خزه تر دین نه اړي یو سو بچي هغه تر دین نه اړي مزدوري تر دین نه اړي سعودي عرب ویزه تر دین نه اړي دا څنګه ایمان شو چې دا وړه وړه شي نه تر دین نه اړي رب العالمین نه دی اړي د پیغمبر نه دی اړي
مؤمن خو هغه دی چې په کوم ځای کې دی نو دی د الله سره دی. د الله سره مطلب سره الله سره رابطه ده. په مزدورونو خرابېږي، نه په مال خرابېږي، نه په بچو، نه په ښځه خرابېږي. چې کوم ځای کې د رب العالمین په دین باندې مضبوط دي. الله سبحانه وتعالی موږ په دین باندې مضبوط ساتي. وذکر رسول الله دا دعا ډیره کول، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك یا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. تباس کسانو موږ خو یو دیندار یو، ته د دینداری دې څه ده؟ مونږ کو منځله خوځو 15 وخت مونږ کو که په دا نن سبا غټ مسلمان دی، غټ مجاهد دی چې 15 وخت مونږ کې نور دین ټول پاتې شي. د نور د پاره موږ خپل خبره کتلې ده، زب حلال رزق ګټلو کې مصروف وي. او موږ دا وایو فتنه هر هغه شی چې ته الله نه اړي نو ګوره کله نه کله حلال شي فتنه جوړي. یو سړی 4 رکعات مونږ کې د ماسوتنی دی صحیح دی، یو سړی 6 رکعات کوي چې ثواب ډیر ملو شي. مونږ کول خو جایز دي کنه؟ جایز دي کنه دي؟ بلکې واجب دي. د اوس په واجب کې زیاته وکړو، اجازه ته ورکو چې په واجب کې سړی زیاته نشي کولای، نو په دې حلال رزق ګټلو کې هم زیاته نه کوي. دیم یو مقدار د عبادت ته حلال رزق ګټل خو د یو هدف ووري څومره چې ضرورت ته دا نه چې بنگلي جوړو نیم کیله له پوره کیله ته دي شاکړې دا هغه دي چې پوره وګکړې ټول کیله درو چت کړي او حلال رزق ګټل عبادت ته دا اوس لپاره فتنه جوړه شو. نو کله کله حلال شي او جایز انسان د جایز شي د انسان لپاره څه جوړ شي؟ فتنه جوړ شي. یو واقع الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د زکریا علیه السلام راوړی او الله سبحانه وتعالی د زکریا علیه السلام مبارک ویلي دی، و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین. زکریا او یحیی او عیسی او الیاس دا ټول نیکان خلک او چې رب العالمین د چا تزکیه وکړي او سمو چت انسان. موږ نن سبا ګرځو لکه په دغه بس په چې عالم زموږ د پاره دا ولي کی چې او د عقیده برابر ده نه پای باندې مخ کې دی خلکو ته خو ګربلانی عالم زما تزکیه کړي چې دا صحیح سره وای سم خوشاله نه چې کله عرش ولا رب دی وسړي تزکیه کی چې دا باندې کانو خلکو کې لکه لو نعم العبد ډېر خبن دو زمنګوي نعم العبد انه اواب. سليمان عليه السلام مبارک الله وي موږ ته رجوع ډېر کول. دغه مبارک الله وي د ایوب علیه السلام مبارک وجدناه صابرا نعم العبد ډېر صابر انسان ډېر خبن دو زمنګوي. د رب العالمین طرفه تزکیه ده د خپل پیغمبر مبارک الله سبحانه وتعالی د خواږه ایتونه نازل کړي د تزکیه د رب العالمین د طرفه. رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر ناسو او جبرئیل علیه السلام په سراغه او ته وی یا رسول الله وس په دغه پته په سراجی خدیجه رضی الله عنها هغه سره په لوخي کې سالن ده نو ورته وای چې الله به سلام وای الله وی چې خدیجه ته وای چې زماره تر نه پته سلام ده او زیر ولور کدی او جنت الله وی چې زیر ولوم ورک دا چې انسانان دي چې رب العالمین تذکر وکي په دې وسکه چې دنیا پرس خلک ست تذکر وکي او کوونه کی یره پلانی وزیر ته معلوم یم او پلانی خان ته معلوم یم او پلانی تاندار ته په تاندار او خان په یادول باندې سکه کیا دې کړو کیا دې نه ډیر خلک دي چې په زمکه باندې معروف دي او په اسمانونو کې مجهول دي ملائکه نه پیژني او ډیر خلک دي چې په زمکه باندې مجهول دي سو کې نه پیژني او په اسمانونو کې څه دي معروف دي. هم دغه زموږ په کار چې انسان په اسمانونو کې معروف شي په زمکه باندې سکه په زمکه سره معروف شوزه د بچا نزيت معروف سو کې په زمکه څومره بچایان زموږ په مخ کې مړ شوی دي وسو کې دی ختم شو. خو چې په اسمانونو کې معروف شي نو همیشه لپاره معروف پاتې شي. الله سبحانه وتعالی موږ په اسمانونو کې معروف کړي. زکریا علیہ السلام په نوم کې په نسب کې برج نسب دي شي وګد نسب باز بیان باسم معمولی اختلاف پکې راځي. زکریا ابن دان ابن مسلم ابن صدوق په اخر کې د نسب رسي سليمان ابن داوود علیهم السلام نه دی په نسب کې راځي د سليمان او داوود علیه السلام. به سليمان او د داوود علیه السلام نسب کوم ځای ته رسي؟ یهوذا ابن یعقوب علیه السلام ته نسب رسي. دا خبر واضح شو چې د بنی اسرائیل په پیغمبرانو کې یو پیغمبر نسب ټول د بنی اسرائیل دی. بنی اسرائیل د چا لقب دی؟ یعقوب علیه السلام. د یعقوب علیه السلام په اولادو کې او
خپل مزدوري به ځان له خپل کول ځکه حدیث کې راځي ابو هريره حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی کان زکریا علیه السلام نجارا زکریا علیه السلام چې د ترکانو ځان له مزدوري کوله او دلیل به دا چې ډیر عجز انسان ډیر عجز انسان پیغمبر صدر جیدا او غزان له مزدوري کوي ځان له پیسې ګټي نه د دې سړي الله سبحانه وتعالى مقام ورکړي او نن سبا چې کوم علما د خلکو تسترګي راويستي او ناسي نه د خلکو د جکینې ذلیل بشي او چې ځان له سمنډه منډوي د خلکو د خپل حاجتونو مو نه د خلکو بخوخ دې انسانانو ډېر عجیب طبيعت ته ګوري چې ستې نه غواړي ډېر به عزت کوي او چې سړي ته وغوښتو ډېر خپکی د انسانان او به سړي په ډېر خبري جوړي کی ستاسو صفت کوي یو ډېر تکړه عالم دی حق پر سړي یو ورځ ته زماري شری قرض وکړ نه وي د دې تکړه عالم نه دی پلاني مسله کې خطا شي پلاني کې خطا شي دوسه پر خو تکړه خو چې پیسې او ضرورت ته نو خپل ضرورت رب العالمین ته وایي زکریا علیه خپل ضرورتونه ټول رب العالمین ته ویل ځان له رزق ته خپل الله سبحانه زکریا علیہ السلام نوم چې د قرآن کې اته پیری راغلی او دا دلیل دی په دې چې زکریا علیہ السلام ډېر اوچت انسان چې الله سبحانه تعالی په قرآن کې اته پیری تذکرہ کوي او تفصیل سره د واقعا په سورۃ ال عمران او په سورۃ مریم کې معمولی غونډه کې تفصیل راغلی د سیرت دي پوره نه دی راغلی خو لږ تفصیل د جون راغلی کله چې الله سبحانه تعالی زکریا علیہ السلام راولېګو بنی اسرائیل ته نو خپل دعوت کوو او غول دعوت ورکو چې د رب العالمین بندگی کوي ته الله د عذاب نه يرول په دې وخت کې چې باو کې فسق او فجور ډیرو او باو کې فسادونه او غلط کارونه د باو کې عام شي او دغه وخت بچیان چې د خاص کر غړي ظالمانو دغه وخت چې کوم بچیانو هغه ظالمانو تر دې چې پیغمبرانو وجلیمو او د پیغمبرانو خیال به من ساتو چې لګدا الله طرف نه راغله هغه به موجو په دې ټیم کې زکریا علیه السلام چې الله سبحانه وتعالى طرف ته دعوت ورکو زکریا علیه السلام خزه چې و د غینمو ایشاع او د مریم علیه السلام خور و اده مشهور قول له ولی ځکه چې ویل کیږي په حدیث کې راځي چې یحیی علیه السلام او عیسی علیه السلام د تروریانو زامنو نو د مور د ترور د مور د ترور میاندې خويندې دي نالته بیا د زکریا علیه السلام نه یحیی علیه السلام پیدا دي نو د مور د عیسی علیه السلام د مور خور شو بیا دا مشهور قول او بعض علما وایي چې نه د عمران چې کوم خزوا د عیسی علیه السلام د مور عیسی علیه السلام نیا د مریم مور هغه د خینوا هغه د خینوا نو به څنګه رسول الله ویلي چې دا تروریانو زامن دي دغه جواب علماء دي چې دا په لغت کې استعمالي کې د حرج نه لکه مثال کې وشي سړی دی وې د پلانې زما تر دې څنګه تر دې نو دا زما د پلار د تر دې زوی زوی دی یا زما د پلار د تر زوی دی یعنی دې ته به څوک نه ګوري چې عامو ته خبرو کې دا زموږ د تر زامن دي د دې استعمالي کې په لغت کې موږ د پښتو کې دې استعمالي تفصیل نه کوي خو دا زموږ د ترونو او زامن دي یا زموږ د ترونو طرف نه رشتہ داران دي به چې تفصیل لور شي هغه دنه لګوچتي ډیر نو یې ځکه دوی ته تروریانو زامن ویلي نه د چې کوم بیبي وا عیشا یا خدای د مریم خور وا او دغه مشهور قول او یا د عمران د خزي خور وا خ او حنه چې دنه حنه بنت فاقوذ د عمران خزوا ډیر نیک خزوا عابده خزوا او زاهده خزوا د عمران د بیبي د عمران واقع خو موریدلې کړه الله ذکر کړه به کوم ذکر پوره سورۃ دغه بنوم نازل کړه سورۃ ال عمران نو دا یو نیک انسان او مشر د خپل قوم پیغمبر نه دی او نیک انسان نو د دې خزي بچی نه کیدو عمرم چې ډیر شو نیورز ناشته د ونی لاندې نه وی کتو چې یو کوتره یو چنچنه لګي د خپل بچی لا رزق ورکي بخلک نو د دې بچو ته زړو شو الله سبحانه تعالی ته دعا وکړه چې الله مالم بچی را کړه الله سبحانه تعالی ول بچی ورکو خدا خبره
وکړه چې الله کتره له بچی راکینه هغه به ستاده پاره او دې بزد بیت المقدس ته پاره وقف کوم نو د بیت المقدس خدمت وکړي محررا آزاد وي دې سمته شو آزاد وي ها د دنیا نه آزادي زمنګ نه آزادي او دا دلیل له بدی باندې چې دین قرباني غواړي دین ګره بقیسونه کی چې زب خپل کومه او دو منځونه به کوم روزانه یا درې یا ډېر خسړم 15 منځونه وکړو نو قرباني برته نه د دورېل ورته چتهونه د 15 ونه 30 زنانه نه عبرت واخلي د خپل بچي دا ول نه چې هغه رب العالمین د بار وقف کړي بس د دې په خېټه باندې حمل شو الله سبحانه وتعالى دعا قبول کړه په منځ کې چې عمران وفات شو دغه نیک انسان د کوم مشر د قوم او بیت المقدس کې بده ناسو د قوم د راټولو نه هغه ته وفات شو د حنا کوم چې دغه د بیبيونو د یوازې پاتې شو په خېټه باندې مریم وا الله سبحانه وتعالى دغه واقعي ذکر کړی د نو زده واقعي ته اشاره بده کوم چې زکریا علیه السلام واقعا د دې ځینې شروع کی قران کې نکله چې دې دا بچي پیدا شو نو هغه جنې والک نو ځکه الله سبحانه وتعالى دغه واقعا په خپل بیانې په قران کې چې هغه وي ربي اني وضعتها انثى الا کما شوم چې پیدا شو هغه جنې ده والله اعلم بما وضعت او په منځ کې به الله د خپل خبره کوي او الله ته پته و چې دې څه پیدا دی رب العالمین د عقیده اصلاح ګورسن کې زی په الله د عقیده اشاره کوي چې دې موږ ته د خبرو کړې دې مطلب دی چې ماته پته نه ماته اول نه پته وځي چې دا ماشوم په خېټه کې جوړ کړي مونږ والله اعلم بما وضعت او یو قرت دي سي دي چې چا د قرت سره تعلق هغه ته دې پته والله اعلم بما وضعت او الله ته پته لري چې څه پیدا شي وليس الذكر كالانثى او سړی د جنې په شان نه الګ د جنې په شان نه نارینه د زنانه په شان نه او زنانه د نارینه په شان نه پدې کې دا فائدې ځان سره یاد ساتي موږ به قصه بیانو د قصې نه فائدہ ندی کې دا فائدې نه پرته ده دا بعض خلک وی اسلام دین د مساوات دی مساوات څه ته وي یعنی ټول خلکو له یو شان حق ورکړي دا خبره به تاسو ډیره اوري حالانکه دا خبره غلطه ده اسلام دین د عدل له د مساوات نه دی الکه او جنې چې یو شان کې د تعادل کو که ظلم دی کو ها ظلم دی کو الله سوی په قران کې چې د الک د پاره لذکر مثل حظ الانثيين د الک د پاره دوی سي جنې د پاره وي سر لکه موږ چې اسلام دین د مساوات نه به خو به سره موږ باندې اعتراض وکړي چې اسلام څنګه دین د مساوات دی چې الک د دوی سي ورکړي جنې له ورکړي اسلام دین د مساوات نه دین د سره دین د عدل له چې د چا سره سب برابر دی غوړ ورکړي او د الک سره برابر ده چې هغه یې سړي ورکړي ځکه چې هغه بهر ګرځي مزدوریانی کوي زموریانی ډیری او جنې په کور کې ناسي زنه اکثر به خاون خرچ کوي خپل خرچ کوي الله په قران کې وایي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کوم خلکو سره چې علم دی او کوم سره چې نشته دا برابر دي نه دي برابر نو کو اسلام دین د مساوات شنه به خو جاهل او عالم برابر دي عالم غریب اسی چې رضا ستړی کو دعوتونه کوي او کوم جاهل ام پړ چې به هیڅ نه پوي هغه د پېښان دي دا خو به عدل نشي دا ظلم شي او ځکه الله وی چې هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور بناونا بنا دا برابرۍ او تیری او رڼا د برابر کی نه برابر کی نو اسلام دین د څه دی ها د عدل د مساوات نه دی ټول خلک یو شان کول او غلطه خبره دا خو ظلم شو څوک بلایق نه او څوک بلایقي لکه مثال کې یو کس په سکول کې استاد دی او کسان ټول امتحانونه واغستو او په اخر کې ټول ته ولیکل په ریزلټ کارت باندې چې ټول چې دا ولنې پوزیشن اغسته او د ټول نمونه ورکی د عدل او ظلم وکړو په دې کې ډیر کسان دي چې سبق نه یا ډیر غلط جوابونه ورکړي ډیر غریبانو ځان ستړي کړي نو اسلام دین د څه دی دین د عدل له او دغه
دا خبر په دیو کړ چې وليس الذکر کالانثى، مطلب دا چې یا الله ما خو ویلو چې دا ماشوم ستاسو لپاره وقف دی، خدا خو جنې ده او جنې د الک په خدمت کوم ځای کولای شي، او چې یو الک ته وقف کې دی یو دینی مرکز د لپاره د بیت المقدس لپاره کې د الک وې نو هغه به دې خدمت کړی وي چې د جنې د خدمت ته ډیر زیات وي، نو جنې کوم ځای کې دې خدمت کولای شي چې الک کولای شي. خیر د الله سره لوز کړه او چې الله سره لوز کې هغه بیا ماته نه زمونږ لوزونه دي. ایاک نعبد و ایاک نستعين، ایاک نعبد دې ذکر به الته قبر ته پروت، ایاک نعبد په غړ کې غړ تعویز پروت، ایاک نعبد عقیده په نور شي، ایاک نستعين او خاصه مرسته وړو چې یوزي په دې مخلوقات وسې منډي وي، تاغه پلانیته تاغه پلانیته ته تبوسه الله ته دی ویلي الله ته خو نه دی ویل، خو په اخر کې به تجربه کوو ته دې پلانیته خبرو استاد ته بهر منځ کې الله سره لوز کوي، یا کنه بده یک نس د څنګه لوز دسته نه خو لوز کړم نو دی وی چې و انی سمیتها مریم، او مولا نوم یې خود د مریم، او مفسرین وجودي کې دا فائدې چې په کوم ورځ ماشوم پیدا شي نه په ورځ ولوم نوم یې خود شي. اگر که په حدیث کې درغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په ومه ورځ بوله نوم یې دی په ومه ورځ بوله حقیقت کې خدا دلیل له بدی باندې چې په دغه ورځ نوم یې خود شي. او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی سحر لدی صحابو سره ملاو شو، وی پرون د شپې زما زوی پیدا شوی او سمیته باسم ابي ابراهيم، امول د خپل پلار په نوم یې خو د ابراهيم عليه السلام، وګوره په شپې ول نوم یې خو دی، نو دا دلیل له بدی باندې چې نوم په دغه ورځ انساني خو دی چې په دې باندې نورم دلیل. و اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، او یا الله زپنانی سم پتا پوری یا زته ته سوال کوم یا الله چې دا جنې او د دې چې به کوم اولاد دي نه د شیطان نه بچ ساتي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما من مولود الا وقد عصره الشيطان عصره او عصرتين، کله چې یو ماشوم پیدا شي مور د خېټه نوځي دا شیطان په سکندارې لګي نه یو یا دوا نه په جړه کې الا رسول الله الا عيسى ابن مريم، عيسى عليه السلام ومريم او مريم التمور دوا کړي وکړه چې دوی د شیطان نه بچ کین الله بچ کو. دغه د فائدې چې بچو د پاره به دوا کې خیری بوته نه کې، زموږ د پښتنو عادت همیشه بچو د خیری کې بیرای شي ا گمراه دی او غیر زما خبر نه مونږ ته خپل خیری کړي دي چې خیری د کړي گمراه وي کنه دوا وته وې د کمی پوری چې د سو پوری د مرګ نه راغله دوا وته کوي ورس به قبول شي کنه. د مور بلار دوا د بچی لپاره قبليږي، د مور بلار خیری د بچی لپاره قبلي. ته عربو کې د خادت ته چې د خلبانی دغه ټکی الله يهديك والله تعالی هدایت دري، یورز چې بچي ویني هغه به دومره نیک انسان قبول شي دوا. او زموږ په خلبه الله دې ملامتک، الله دې بشرمونو او شرمو، الله دې ذلیلک او الله دې تباہ برباد کو، الله دې ستړک او دا نبی چې هغه په شرمونو و شرمېږي، خدای دې له سمور بلارم په شرمونو و شرمې نبی دې ګیلې کړي ته د خپل خیری کړي، خاص کر زموږ د معاشري زنانه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې جهنم ته چې زنانه زی غالبا به د دې خیرو او د دې لعنتونو د لاسې چې دا خیری کې ولعنتونه وي. دې دا خبرو کړه الله فتقبلها ربها بقبول حسن، الله ولم خبره ومنله وانبتها نباتا حسنا، او الله سبحانه وتعالى په ډیر خپل طریقې سره لوی کړه او ډیر نیک زنانه دي جوړه شو. خو الله به مخکې سوی وکفلها زکریا، او زکریا علیہ السلام کفالت کو دي ځنه واقع شروع کیږي د چا زکریا علیہ السلام. وی سیرت کې دي سره دي چې دا کوم ورځ پیدا شو مور په کپڑے کې چولې ولاړه نه په بیت المقدس کې د مشران دیندار خلک ناش هغه ته پته و چې دا د چا لور ده، ان هغه عمران وته یادو عمران خو نیک انسان دی ټول مشر ناغو ته چې زما د لور شي دا موقف کړی نه هر یو عمل کول مال راک بل مال راک زموږ د مشر لور ده. او دا دلیل دی په دې باندې چې د دینی مشرانو عزت وکوي. دې څنګه ګوره صرف د عمران علی السلام عزت نه دی بلکې د عمران د لور عزت ته د عمران د لاسه. او په دې کې دا دلیل هم دی چې د دین د لاسه به الله دومره اوچت کی چې ستاسو د بچو
او استاد هر څه سره به خلک مینه کوي د دین د لاس د مشرانو دیندار مشران پیسو له مشران زنه مګوري دیندار چې کوم مشران دي دغه عزت بلکې دغه د بچو سره په محبت کې دغه د خپل خپلوان سره محبت کې ځکه چې د محبت د رب العالمین د پاره یو مالک بل مالک زکریا علیه السلام ناس هغه سم یا خو هغه دي چې وی چې لکه دا زما کده د خزه او د عمران خزه خويندې شي نو دې څه شو د خزي خورزه شو او یې د خینی لور شو یې خینه شو عفوا یې خینه شو یعنی د خواخي لوري شو پوه شو به د خواخي لوري شو نو زه حقدار خیر خبره چې دوی قران دازي وکړو الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې ده چې دوی قلمونه غزار کو دریاب ته قلمونه غزار کو الله سبحانه وتعالى قلمونه د عباس چې نه په قران کې کړه اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم قلمونه راوسو دریاب ته غزار کړو نو به بعض علماء چې دوی سی وی چې لکه دا چا قلم راوچت شو هغه به کفالت کوي دې نور د بډوبي اباز وی چې نه لکه دریاب په دې طرف دي چې وخت روان دي چې چا قلم په بر روان شو نه دی به کفالت کوي زکریا علیہ السلام قلم یا خود ابو یې سر تر وخت یا په بر یې روان شو هوټل روان شو بجنی روانسته او روان شو هغه خپل کفالت کولای شو ځکه چې د خپل نه بس په دې محراب کې به کوم چې د عبادت تازه یو خاص ځای ول جوړ کو بیت المقدس کې ته ودما شوم وخت په وخت به تفوس کو خزه به راتله دا به وړه بیا به راوړه خېل ولکو واجب خبره به دغه ورځو کې دا وشو الله سبحانه وتعالى وی كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا زکریا علیہ السلام بدا پری خو د لا بڑ بیا ورس سوجي جوړ بل شم ډوډۍ بولړو خوراک بولړو چیرې به هغه سره خوراک پروت زکریا علیہ السلام په تعجب کې یو خاص کر تعجب په دې ډیر شو چې راکوم میوه چې پرته دغه موسم نه د جمی میوه پرته د ووړي کې او د ووړي میوه په جمی کې ملويږي هغه ته پوښتنه قال يا مريم ان لك هذا دا دې کوم ځای وسوک دروړي کې څنګه دا چې څوک راوړي دا ګوره کوم ځای راوړي چې دا میوه خو ملويږي نه دلته نه داغي هغه جواب د نیک سړي لور وکړ د نیک سړي لور او د نیکی خزي لور او به چا په کفالت کې چې هغه معمولی سړی نه دی ټول خبره د تربیت نسوي قالت هو من عند الله دا وی الله تر راځي ته نه خبر خو څه نه کړش د کرامات دي نو موږ کرامات منو دا بس خلک ته سوري الله کرامات نه منو دا کرامت ته کنه ولي الله خو بغیر د زیاتی او د کمی نه افراط او تفریط پکې نه کو زموږ په ملک کې یا به مسلمانانو کې دوه قسمه خلک دي یا افراط کې تفریط کې موږ په منځ کې الحمدلله غالبا چې کوم دی هغه زیاتی ورې د ملک ته ډک تر صوفیان چې د قبوريان د مشرکین خو یو منځو کې د جمی سره استاد کرامت راخکارش یره وي د کرامت د موزول نه کې وي د حرمینو کې منځ کېږي دا غزینه هر منزل راځي دا یو سره به بانګیو او به بانګي باندې څه کوي د حرم ته شي دا یو به ګیره بریت نو چاوي چې دته وګورو دغه ته وګورو دینداري د ګیره برو ها شتي خو مونږ ته نه ښکاري د کرامت د هر سړي کرامت د وزياته کرامت خو ولي الله راخره کی ولي الله جوړې د ګډي ګران کار دي او دې سم نه کو چې بالکل ته انکار کو دا بس خلک بالکل انکار وسره کرامت شتینه او دا د گمراه خلکو عقیده موږ کرامت شتي خو د شریعت په حدودو کې دنه دې سړی ته وګوري دا کوم چې کرامت ته خبره ده چا مبارک دې ته وګوري چې اې دې الله ولي دی او کنه چې کله دې دا خبرو کړو به ته دوی ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب دا دې دا خبرو کړه وی الله چې چاله سور کینو به بغیر حساب ورکي زکریا علیہ السلام عمر ډیر زیات شو او ویختي تکسمی شي دا ډوکی کمزوري شي نو چې کله ته دې دا خبرو کړو داغه بچی نه کیدو او خزه د مخ کې نه چیرې ناغه شندو داغه بچی بالکل نه کیدو او دې بوډا شه نو بس پزړه کې دا امیدونه خډیر شو
او د مؤمن د امیدونه د رب العالمین نه خډيري خو دومره ده چې مؤمن د الله نه یریږم او امیدوم ساتي او گمراه خلک یا صرف د الله نه امیدونه ساتي او الله غفور رحیم دې چې د عذاب سوچ نه کوي او یا صرف د الله نه یریږي چې دغه د جنت سوچ نه کوي مؤمن په دې منځ کې او الله د دې مبارک ویلي زکریا علیه السلام د بیبي مبارک يدعوننا رغبا ورهبا موږ ته بچی والی ولي ويريدوا او تمه ساتنه زکریا علیه السلام امید خډیر شو چې وګوره الله سبحانه تعالی دې له به موسم میوه ورکي یو موږ له به موسم بچی راکي دا موسم د بچو خو نه دی کنه دا بده باندې چې کوم موسم د بچو دی دا نه چې د خزي کوم عمر دغه د بچو دی چې دی له به وخت میوه ورکول شي موږ له به وخت بچی راکي الله ته سګرانه خو نه ده د دې پیغمبرانو په خپل رب باندې مضبوط یقیني او زمونږه سو قرض ده پته باندې لزریاله ده بس مرګ خدای دې نه وای لزریاله د غریب ایمان ګډوډ کړي او پته نشي چې څه کفري الفاظ بده استعمالي او دا د پته نه او دا سوچ نه کوي چې رب دې په عرش لپاسه دا خدای په مخ کې وړه خبره ده او کو زه وته وایم کله چې الله تعالی څوک چې الله زما قرضې ختمي کا دا منلو خبره چې الله بوله قرضې ختمي کا الله قادر دی به دی ناشنا خبره نه ده الله قادر دی بار سمانی انما امر اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون خدای باز دواګانی دي ناشنا غونته کیږي او د پیغمبرانو دواګانی لکه دغه ته وګوره سليمان عليه السلام ته وی الله دې چې بچی راکړي چې د سره چا سره یې نه نوح عليه السلام ته وګوره لا تذر على الارض من الكافرين ديارا چې یو کافرون په دې ځمکه پاتې ټول ختم کړي او به ابراهيم عليه السلام دې دواګانو ته وګوره زموږ د پیغمبر دې دواګانو ته وګوره تباریان شي دا دواګانې دی ولي کوي ځکه چې خپل رب سره یقین دی نو چې کله انسان دواو کې سره د عقیده او د یقین او د دعا غ شروط پکې الله سبحانه وتعالى دعا قبلې الله مخکوي هنالك دعا زكريا ربه په دغه ځکه زکریا خپل رب ته دعا وکړه د دین چې دې سره وته کړ او خپل دې بلد دې ترغه په دغه ځکه الله ته دعا وکړه امید خډیر شو سوي قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة الا تر خپل طرف نه بس نیک اولاد را لراکي انك سميع الدعاء تخبر اوري نه فائدہ وردلته اولاد غواړي نه نیک اولاد غواړي پاس اولاد باندې سکی اولاد خو هغه اولاد چې نیک اولاد ست دنیا په پم خسته او آخرت په پم خسته دا بس کسان دي سرونو ته خوشحالي سرونو مطلب نه عادت ته خوشحالي الحمدلله جو بس زما چې دی جو اته زمن دیو شپږ میلیونه او یو بکیم الحمدلله وی دیندار نشته یا خو دنیا پرسته او یا څوک چې دی وګړوړو سره ته خوشحالي هي بس باندې بچي خلک دې پر واړي چې دنیا او آخرت په خسته شي استاد یو دي شي چې دنیا او آخرت په خسته شي دا الله نه چې همیشه سوال کوي د بچو دا خبر وسره کوي الله بچی راکي خو نیک عمل بچی راکي نیک عمل بچی به ست تذکرہ دغه د لاسه به شروع شي دغه د لاسه واستای عزتي په آخرت کې ګور حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وي چې څوک قران یاد کی یو کس ته قران یاد کو د قیامت پورز به د مور پلار تاج پر سر کړی دې قران یاد ورو د لاسه ګور په آخرت کې د عزت ترکو الله له عزت درکو دی زوی د لاسه دی لور د لاسه چې قران یاد کړي به چې هغه عالم شي به چې هغه مجاهد شي به چې هغه نیک عمل انسان شي نو څومره چې درجه بدل درکې نو دا به کې فائدې نه پرته دا واقع الله سبحانه وتعالى په سورۃ مریم کې عمره وړي دا نالته ویلي کافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اے پیغمبر وی تذکرہ کوم دا غ رحمت کم چې ما کړو په زکریا باندې الله دې رحمت ته وکړي دا کم رحم چې ما کړو په زکریا علیہ السلام نو چې رب العالمین وی چې ذکر رحمت ربک عبده زکریا ګور عبده ټکي بغیر ګور بندره زما دي سنې تاسو د خلکو ته بدی کی اشاره ده چې دې سنې تاسو لکه دې سړی سره ډېر مینه محبت کې لار شي نو غلو ورکې زما درجه ته راونه رسوي ګور خسړې وګوره زما بندو
الله اکبر. دا څه خو قران دی، خو چې څوک به سوچ کوي چې چا به سوچ نه کړي او څه پوښي کمثل الحمار يحمل اسفارا. دوه ته درجی ویل دي موږ به څوک بخاری مسلم دوره کړي د بخاری مسلم خو د بصر لپاره تللی تفسیر وی کړي، تفسیر د بصر لپاره تللی بریلی امام تفسیر کړي. دا ته چې دا بریلی ویل دا فائدہ وبګرويستي نه کراويستي نو به چې دا زموږ د جدا مذهب ځکه چې ته دین تقسیم شوی دی زموږ په ملک کې دا پلاني مذهب ولې دا پلاني مذهب پلاني. الله سبحانه وتعالى موږ په قران او حديث باندې پوک او الله سبحانه وتعالى موږ ته توفیق راکړي په قران او حديث باندې عمل کولو. خاصي چل کړو د زکریا علی السلام او الله په سم مهرباني کړو چې دغه واقعه وورو د رب العالمین د کلامنا. اذ نادى ربه نداء خفيا خپل رب ته आवाज کو ډېر غلا ودی आवाज وکړه. دغه دا فائدې لري چې دوا کې الله ته پټه دوا کوا غلي دواګان رب العالمین ته کو غلي دواګانی الله ته پټه دوا وکړه. بس سلفونه دا خبر نقل وی په کوم ورځ چې د مریم سره د رزق خوري د باقه ورځ د شپې ولاړو غلې ولاړو او د خلک ټول دو د خپل خپلوان واخذې مو د خبر نه د نیکان خلک ګوره د خپل رب سره رابطه ساتي چاته نه وي خو الله ښکارا کوي. سبحان الله الله قانون دی چې څوک د الله لپاره عمل کوي الله راښکارا کوي او څوک چې دنیا لپاره عمل کوي د عمل نه راښکارا کوي. وی کله چې شپې پاسه فجعل يهتف بربه وی چې شپې پاسه خپل رب سره رابطه کوله يهتف سیوی الله ته یا ربي یا رب یا رب غره دیږي وی الله وتوی سبحان الله وی الله وتوی چې لبیک 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 تسغوا د شوچت انسان الله وتوی تسغوا د خپل خبره مخه ته شروع کړ. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا هلا أدوكي بالكل ختم دي واشتعل الرأس شيبا وصرت تك سبين دي يو بكيو لكذا ور لمبا يو رنجي كان بيطول دايز تك سبين شوي ولم أكن بدعائك ربي شقيا أو يلا ما تكلمت الدواء كده نتقبل كده دي چې علماء دا وایي چې کلم دوا کې الله د خپل کمزورتیا به بیان کړي. زموږ د دواګانې دی ورنه قبلي پرز منځنه به زموږ د کسان پرز منځنه به مې شې دي دواګانې کول دم بدعت ته خو بدعت په څه طریقه کوي داسي لاسونه به داسي ګډوډي خو دی او داسي د کراس نشان به جوړ کړي او دیوال ته به ګوري مولوی صاحب چې کله دې تیر شي جمعه ته امام هغه ته وګوري به که څوک دې بل څوک تیر شي هغه ته وګوري چاته به اشاره مو کوي چې لکه درځم او به دې مخلق کرسته سي رواچي به پاسي به مو بشري شي څه دواګي نه قبلي ستا ته بدمعشي کې بدمعشي سه یاله توجه می تنشي غوتره على سره کړه چې دا غواړه ته بدمعشي کې الله تزنا جزاك کمزورتیا بیان کا وجاړه ځان ذلیل کا الله دې درکې کنه د کتابه وګوري نو دا و ځان ذلیل کو یاله کمزور بډایم بالکل ختم شه خو دومره چې یاله چې کلمه امتحان دوا غوښتل نو تعالی قبول کړي. دي کې د حدیث اوري رسول صلی الله علیه وسلم سوی امام ترمذی دا حدیث راوړل وی ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه الله دې کله سوال کوي نو د یقین ساتي چې الله به تاسو دوا قبلې 100% یقین او چې بزړه کې د تجربه خبره و نو تجربه الله نه قبلې تب د شپې چې لاسو کې الله مو بخ 100% یقین به ساتي چې الله به ما بخي 100% یقین به ساتي الله به زما قرضې ختم الله به زما مسلې ختم الله دې ختمه الله باندې خ ګومان کول. رسول صلی الله علیه وسلم د خپل مرګ نه درې ورځې مخکې دا خبره کړې و ولا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن. تاسو کې ګورئ چې څوک مړ کېږي نو په دې حال دې مړ شي چې الله باندې ګومان خ ګوماني ولې چې حدیث کې راځي انا عند ظن عبدي بي الله وي بنده چې په عمر څنګه ګومان کوي دې څه سره کومه خ ګومان خبر سره کی بد ګومان بد سره کی. زکریا علیہ السلام په خپل رب باندې دا ګومان دی چې هغه زما دوا قبلې الله وسلم قشانو کړه دوا ولا قبول کړه د خپل کمزورتیا بیان کړه نبی مخکې خبره وکړه واني خفت الموالي من ورائي او زبر تربورانو باندې یریګم دوی زمانه شاته پاتې شي نو په دې دین کې به دوی بیا د دین په ګډوډ کې اوسنی خبرې برو بس نه زبر دی یریګم. وكانت امرأتي عاقرة او خزق زما د بخاری الله
دغه بچی نه کی فهب لي من لدنك وليا نه خپل طرف نه لاله یو زوی راکا نیک انسان را لراکا ولی چې مزدوریانی ټیټ کوي ها يرثني ويرث من آل يعقوب د یعقوب علیہ السلام په نسب کې چې پیغمبري د سلسله روانه چې دوی په میراث کې پاتې شي دې لپاره خلک بچي غواړي موږ بچي غواړو د سره لپاره سمو د خوشاله چیرې دوی چې لوي شي زموږ امیدونه دي چې امیدونه دي چې مالو مزدوریان ډېرې کې صرف د وړ کې سوچتا دي دا سوچ کوو چې دې بچو د لازم ان شاء الله جنت ته ځم دې بچو د لازم زما تذکره په اسمان کې کیږي زما عمل نامې به ډکیږي د خو کارونو ځکه چې ستا یو بچي یو نیک عمل او دې چې څومره ضرب برابر نیک عمل کوي کنه ستا بګی سره سمو اوچت درجه ده ته سباله مل پروتي او ستا بچی نیک عمل لري ستا کاته څه ده کولو د بند شي نه دا خبر وکړه نه وجعله رب رضيا خو یا الله چې ته راځي دې سم شومره دراک وجعله رب رضيا یا مطلب چې خلق تی راځي دې انسان چې د خلقو په دې زړونو کې دا سره مینه نه بچي بیا خبر چې بچي نه کامل بچي د مور پلار له فائدہ ورکي او بد عمل بچي مور پلار له نقصان ورکي د خضر او د موسی عليه السلام واقع هم بیان کړو نو هغه ماشوم باندې چې تیر شونو خضر عليه السلام ونه رسول چې تاو کوم مړ کو موسی عليه السلام ته ظلم دی وکړو هغه ته ظلم نه چې د الک بي دینو فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا او مور پلار دې دیندارو نو موږ یریدو د سینې چې د لاسه مور پلار ګډوډ نشي او دې یو کس سبق وي د بدعتيانو سره یا د مشرکینو سره یا د بریلیانو یا مثال کې د نور ګمراه فرقو سره بیا به د دعوت په کور کې چلی کنه به چلی ها نه دغه د لاسه وسو ګمراه شي مور پلار هم ګمراه شي یو بډاګان دی خو نه پوي خو دې علم کړی دی دې پوي دغه شان به نور ډیر مثالونه الله سبحانه وتعالى زمونږ بچی نه کامل وګرځي او الله سبحانه وتعالى زمونږ په دې بچو باندې زمونږ سترګې یې خکې وې دې ولاړو دا دواګانی کوي الله سبحانه په سورہ العمران کوي فنادته الملائکه وهو قائم يصلي في المحراب محراب د مراد وې دې خپل عبادت په ځای کې ولاړو مونږ کو دواګانی کوي ملائکه ته आवाज وکړه الله ملائکه را کوزو سيوتوي ان الله يبشرك بيحيى الله تعالی زیر درکې په يحيى باندې مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين نیک انسان بي مشر بي وحصورا د غلط کار نه منع کړي شوی د زنانو ته بالکل نږدې کیږي نه ونبيا من الصالحين والنبي بي ټول زیری په یو ځمانه رالو په دغه باندې په زكريا عليه السلام باندې چې د خوشحالي په دغه ټیم کې څنګه او ځکه الله سبحانه وتعالى په سورة مريم کې سوي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى منتلزير درکو په ماشوم دغه نوم به يحيى يحيى نوم ولا بديه خوده بعض مفسرين وي سمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان ځکه چې جون ټول په ایمان کې تیر کړي نیک عمل بچو الله ته يحيى نوم کې او دې سنمه وته کې خو لم نجعل له من قبل سميا دا نوم د يحيى له سره مخ کې چانه دی خو دې او دې شرف ته ګور دا نوم ولم عرش ولا کې خو بخبله وزید نوم به يحيى دا موږ دې خوشاله شو چې زما دې بچی له نوم چې دغه پلاني سړی خو دې دې عزت ولا سړی یاد دې موږ خوشاله چې هغه بخبله مرزي خو دې چې رب العالمین نوم بخبله کې چې دې نوم به يحيى په د زیری په دمن کېدو او زكريا عليه السلام اريان نزري ربي أن يكون لي غلام الله بچي بمال ما زما بچي وش وكانت امراتي عاقرا او خزو زما د غل د بوخاله غي بچي نه کینې چې اوس عمر زیات بچي نه عمر زیات شه او زه وقد بلغت من الكبر عتيا د بډاوالي اخري درجو کې زمو
او دې کې څوک دانی شي چې دا انکار وکړي انکار ونه تعجب وکړي الله په طاقت باندې الله داسې طاقت ورته ګور څومره طاقت ورته دا مطلب نه چې الله نه بچي غواړي خو په الله یقین دی کنه خو دې چې هغه تعجب وکړي چې الله سب عظیم شان دستا او سب عجیب طاقت دستا چې په دې حال کې تمنګله بچی راکې ندی کم ملک چې بس الله به ملائکه کرا لګل نه هغه تسوي قال كذلك قال ربك هو علي هين دغه شاندوي ته چې څنګه وره هم دغه شاندا الله به بچی درکې نوم به یحیی مشربی دیندار به د شهوت کارونه بالکل لري او نبی من الصالحین دغه شاندا قال ربك هو علي هين واسترب لي جدا کړ ډیر آسان دی ماته دا ګران دی انساني دغه مطابق بچی نه کیږي او خزه شنده او دیشه رب العالمین هو علي هين الله اذا ما ډیر آسان دی زمونږ د مسلې الله د ختمول آسان نه دي ها تاسو ما آسان دي کنه دې څه مسله کوم ته نشته کنه څنګه چې دا ده دې څه نشته څه مسله ده څه مسله ده چې رزق لک پراخش دا وړاندې کې مسله څه مسله ده قرضې دي شي څه مسله ده بیماری څه مسله ده بچی نشته بزوانی د واده درې کارشي سره کارشي غم نه دغه شی بس بچی نه کی او ز تباشو خپل ربانی یقین ساتي خپل مسلې هغه ته وخی الله په دې ډېر خوشحالي کې چې څوک ته مسله وخی الله ته پته لري انسان ته څه ضرورت ته غواړي چې ستدري خلیه د الفاظ روزي چې الله مال راک نو الله دې سم کولای شي الله ته پته چې انسان ته د ضرورت ته خو الله ته خوخي چې انسان زموږ مخ کې ذلیل شي ته بندگی د رب العالمین خوخه ده نو استربوي چې هو علی هین او بیا د دې خبر وکړه وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا او زكريا تجمع پیدا کړه ولې تسويس تمخ کی سوي ثم پیدا کړه هیڅ نه پیدا کړه هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا په انسان باندې الله دې و خمره غلې چې سره چا یادونه مونږ چې کله د مور خېټه د نور غلې دغه مخ کې چا یادولو چې لدی څه به یو کسي او دا قصه به یو دي څه به یو دي څه باندې سره چې رب العالمین د نشنه چې دینه موږ د دنیا ته راوستو دې چې عجیب خبره ده الله وکړه وی زکریا ورته چې ما پیدا کړې بس د دې نه بعد به زکریا انسان څه بل خبره نه نو ډاری کې دا خبره شروع کړه قال رب اجعل لي آیه الله نه خبرته خو چې ما د پتور کې چې او وس زما د خزي په خېټه بچیشتي یو نه خرته خو الله ته نه خو قال ايتك لا تكلم الناس 3 ليال سويا د درې ورځې لپاره بس تجربه بندي ته خبرې نشي کول چې کله ستجبي کار پرې خو ته خبرې نشي کول پوه چې ستاسو خزي په خېټه باندې حمل په دې سورۃ مریم کې الله لیال ویلي دي او په سورۃ ال عمران کې ایام ویلي ورځي نو دا به دې سره جمع کوو چې مطلب چې 3 ورځې او 3 شپې سبحان الله الله وتدوي جبه دي کار نه کوي خدای ساته زکریا وذكر ربك كثيرا جبه دي کار نه کوي نور خبرو بني شي کول نو ذکر وکول شي ذکر وکي دې علماء دا فائدہ راو باسي چې ذکر نه ختميږي چرته ور دې کې نه خدا چې دې به خبر نشي کوله خبره به نشي کوله خو الله ذکر وکوي چې ذکر چې پاتې شو انسان مړ شو مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت سوچ الله يدي سوچ نه دي د مړو د ژوندۍ په شان دي ایو مړ بل ژوندۍ او زکریا علیہ السلام کې الله ذکر فرید مړ کی ازلم مړ کیږي انسان او صحیح مرګ دغه دی چې ازلم مړ شي هغه مرګ دومره نقصانی نه دی خو الله لیکل چې بدن نه سوت اولاد خو چې وسړي زلم مړ شي دا څومره نقصانی خبره او اصل ژوندۍ چې زړه دی ژوندۍ دا بدن چې لږی ګرځي خلکو موږ کې بدی وسکه چې فائدہ پکې نه او د الله سبحانه وتعالى بندګی نه کوي بس دا خبره وکړه فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيه په بارته ودن قوم متبار ولرنه غوته اشاره وکړه چې سار بیګل لا یادوي الله سبحانه وتعالى ولا
بچي ورکو دي بچي ورکو چې هغه ته الله وي یا يحيى خذ الكتاب بقوه. دا کتاب په طاقت سره ول، په طاقت سره مطلب چې دې باندې عمل کو پورا. او الله وي واتيناه الحكم صبيا، او منګه پوها او علم دغه يحيى له بوډکوالي کې ور کړو، حکمت ول الله بوډکوالي کې ور کړو. بصیرتونه کې راځي وې د بده ماشومانو سره لوبي نه کولې. ماشومان به لوبي کوي، ته به الله موږ لوبو نه پیدا کړی، موږ الله بندګي له پیدا کړی. دا خبره ول الله بوډکوالي ور کړی او چې انسان بلوي وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. زمونږ طرفه په يحيى باندې خاص مهرباني ده الله وي. وكان تقيا، ډېر پرهیزګار انسان. وبرا بوالديه، او خېګړه کوونکې به د مور پلار سره. مور پلار او چې د انسانان دي، بچي او چې د انسان دي. الله غالبا دي سکیږي چې نیک سړی اولاد نیکی او د بيدینه اولاد بيدینه خدا همیشه دي نه کیږي. ګوره دي چې بکم کیږي چې خبر الټه شي. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. د مړ نه ژوندې او بس ژوندې نه مړ او بس یو مطلب دی. پلار دیندار دی ژوندې دی، بچي دی بيدینه را پیدا شو، مړ دی پیدا شو. پلار مړ له بچي دی دیندار ژوندې پیدا شو. ودلته پلارم ژوندې او زویم ژوندې دي. ابراهيم عليه السلام پلار ته ور حاضر ته الله دې څنګه انسان پیدا کو. واتخذ الله ابراهيم خليلا، الله یې مرګره ودا. او دغه ته وګوره نوح عليه السلام ته الله دې دې زوی پیدا کو چې کافر مرته پیدا شو. او په دې کې به مور پلار علم ملامت کیږي چې کله مور پلار تربيت نه کړي. زموږ خلکو کې دا مرز دی. لکه مثال کې یو کس په لار وریدو مشر سره دی د 10 کالو د 40 کالو د 50 کالو چې د بيدینه کې بس د پلار به څه خبري شروع کی. ا د پلار یم دي سي د نو سیده چې دا پلار سره ملوش هغه چې ملوش هغه چې مخفل کوشش کړي پس ماشوم بالغ شي چې په طاقت به نه رسی په طاقت د پلار بس سپینګری شو. ځواني کې وهلې ټکولې چغي والی ګرځېدو بس اوس غریب بوډا شه دی، بس خپل نصيحت کوي کمنې جوړې مونږ کني مونږ نه دی مونږ د پلار غاړه سره ازادي شي. خو هغه مور پلار به ملامت دي چې هغه د وړوکوالي نه دوی انګريزي تعلیم او انګريزي تربيت ور کړی او دي شي د بکور کې خو دی سباله چې د بچي سم بد عملي کوي نو د مور پلار کاته کې اسماري. الله سبحانه وتعالى چې د مور پلار سره ډېر خو ولم يكن جبارا عصيا، تکبر پکې نو ډېر عجز انسان لکه څنګه چې پلار د شي راځو. او باز روایتونه کې راځي چې د دنه یو ګناه چرته نه دی شي. د يحيى عليه السلام بالکل ګناه نه دی شي او بالکل بد دي شهوت کارونو نه د دې زنانو نه د دینه بل رضان لچته ګرځېدو. ولړي راجيبه خبره کوي مخکې وسلام علی، سلامتی دی په د باندې یوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وکمور چې پیدا شو، وکمور چې مر شو، وکمور چې برپاسي. سخت درې حالات چې سم راځي هغه د قدرې دي چې مور د خټین انسان دی دنیا ته راوځي. دنیا کې څومره سختي دي یو د حل به چې مړ کېږي ابي ډیره سخته ده، او به چې قیامت پر ورځ رب العالمین ته راپاسي ابي څومره غټه سخته ده. الله دا اول نو به درې سختو کې د سلامتی یاره زیر ول اول نو ورکو پلار یو ته خوشاله شو. به د يحيى عليه السلام واقع چې نه هغه ځان له سیرت ته خو بای کی به دادی چې لکه تیری سیرت علماء دي چې اختلاف پکې لري چې دی ول قتل شو. یو بګی دای چې بده باندې د بادشاہ لور یا د مالدار سړي لور به مینه شي او د سره واده نه کو. نبی هغه امر کو د جنیخ په پلار ته وی چې زموږ لپاره دې مړک. نو هغه يحيى عليه السلام وجو او به دغه به د کوپړې کې شراب وسکل او خاندلی. نو کله چې هغه ته پته ولګی دا چې د پلاروم شتینو دغه وخت چې کوم بچاو هیرودوس یا هیرودس
دا هیرود شینو د یو ظالم بادشاہ په ټینګو فلسطین باندې دا امرکو چې د پلار ولمو ګوري کمزې کړي نو دا پوج په دبه سي ګرځېدو د یو بوستان او یو باغچې ته ورننه وته مخامخ یوونه را الله طرف نه به आवाज شو چې دیونه ته ورننه وس دیونه وته وی حلوم الیه یا نبی الله دا الله پیغمبر دیونه ته راځه د جوړنه وته د نوې بار کپڑا پاتې شو ته توپ څخه کپڑا دې بار پاتې شو لیا لمنی بار پاتې شو هغه د پتوري چې سړی دلته هغه اره راوغسته غټ اره دا ونه په موږ باندې دوه ټوکړي کړه نو باقي زکریا علیه السلام دوه ټوکړي شو او دا د يهود طریقه ده عليهم من الله ما يستحقون يهود خباثت وسو مخکاره دي کم چلونه چې هغه د مسلمانانو سره کوي او کم نقصان چې هغه اسلام لور کوي لګي دي کوششونه کوي نو دوی کې د غټ خباثت دا چې دوی په پیغمبرانو وجل او دا خبر الله په قران کې دا غوي مبارک کړي دي چې اف كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون کله چې په تاسو په پیغمبر راشي الله يهود ته وي او داغه خبر استاسو د دماغ موافق نه نو یو ډلم دروغجن کړه هغه ته مو چې تاسو دروغجن او دا بل ډلم سکړه دا مو وجله نو کم ډلې چې دوی وجلی و هغه کې یو یحیی علیه السلام او یو زکریا علیه السلام او دی يهودو کوشش دام کړي زموږ د پیغمبر د وجلو مدینه کې چې کوم يهود او کوشش کړي رسول الله خپل ځای راوستو بل پاسې نه ترتیب جوړ کړ چې بده باندې ګټ را گذر الله ته وی دي نه پاس او يهودي زنانه ته په غوخه کې زهره چولیو هم د وجلو د پاره نه د ډیر یو خبيث قوم دی دا اولاد القرده والخنازير د شادو او د خنزیر اولاد دی دا او چرته ګوره په دا نه بوای چې دوی د مسلمانانو سره محبت کوي یا دا مثال کې خلک دي که څوک دا خبره کوي او خیر او بیم کوي نو موږ وایو چې الله دې سره حشر وکړي چې دا پته ولې دا زمونږ د شي دشمنان دي چې پیغمبران دوی وجري دي دوی سره به دوستی په کم تغه باندې منګو وکړو زمونږ د پیغمبر د وجلو کوشش کړي دوی سره دوستی په کم خبره باندې وکړو څنګه دوی سره کینې چې دوی سره دوستی وکړو او دوی سره روغ وکړو د زکریا علیه السلام واقعو په اختصار